بسم الله الرحمن الرحيم. رجل في رحله ماء وهو لا يعلم به فتيمم وصلى. رجل في رحله ماء، یو سړی وو په بورشه ایبوه، وهو لا يعلم، وحال داو چې دته پته نه وه به دیبه، فتیمم وصلى، یتبین یاو کو والمیز یاو کو. ان کان وضع الماء بنفسه، ایس کچره دایبه د پخپلای شیوه، او لیا وضعه غیره بامره، یشیوه بلچا ایبه په حکم ده فناسیهو بیا دو ویره کړه. ثم تذکر الماء، بیا پور رسل ایبه بعد فراغه من الصلاة، ورسته د فارغ دل د لمنځنه. یو سړی دا په بور د دشه یعنی په سامان د دشه ایبوه و دته پته نه وه چې ایبه شته، پته تبین یو کو المینځ یو کو. اس په دغه مسئله کې څه صورتونه دي، اچره دا ایبه د پخپلا ایشیوه لیا بل چا ایشیوه د په امر د په حکم باندې بیا دنه ایبو یرشله، بیا د چکل المینځ وکو لمنځنه د فارغ دل نه بعد د ایبه پور رسله. فهو على الخلاف الذي ذكرناه، بیا دا مسئله په ایغ اختلاف باندې دو چې میټا ذکر کړی دو. دا مسئله په صفحه 34 باندې د درېمې لیکنه شری شوې دو. وان کان معه ماء في رحله فنسيه وتيمم وصلى، دا غیغه مسئله دو. ثم تذكر في الوقت، اس هغه اختلاف دغه نه شری کېږي چې اس دته ایبو ورزشه په وخت شنه نه الموضوع وخت کا شو نه ده. لم يعيد عند ابي حنيفه ومحمد، دایو نرګر زید المیز پنځ د امام ابو حنیفه صاحب و پنځ د محمد صاحب، وعند ابي يوسف يعيدها و پنځ د امام ابي يوسف صاحب ارګر زید. دا یو صورت شو چې په وخت شه ورزړه شي. وان تذكر بعد خروج الوقت، او کچره په ورزړه غیب ورسته د تیر دل د وخت نه چلمیز یو کې استل منظور تم تیر شو ورسته پور رسله. لم يعد في قولهم جميعا، نو ورګرځي علمي دغه ټول امامونه په قول مطابق کښلا هغه اختلاف دغه په صفحه 34 باندې درې ملي کې نشری شو. وان کان قد وضع غیره، اس یو صورت دغه ده چې بیه په بورشه ودته پته نو به د تبین یو وی ولمیز یو کو. اس وان کان قد وضعه غیره بغیر امره، کچره د ایبو ایشیا بل چاوي بغیر د امر د دنای ایشیا بل چای شي دي دو حکم نه دا وتا کړه. اس بل چای شي دي دو حکم نه دا وتا کړه، خدای په خبر یا نه دا کنه. لا يعيد الصلاه بالاتفاق، نور ګرځي میز په اتفاق د امامونه. واما الغاری، وهرچه غاریدا رمند اذا نسیا صوبن، هر کله چې دای ویرا کو کپڑا یا خپل خطه فل متاوه په سامان شه. فمنن مشایخ من، فثمیز د مشایخ نه میز د عالمون نه من هغه دی قال چې ویلی دی هو علی الخلاف المذکور، چې دا په خلاف ذکر شوی باندې دو هغه صفحه 34 ولا خلاف چې کچره په ورزړشله هغه خطه په وخت شه دننه بیا و پنیز امام ابي حنیفه صاحب او امام محمد صاحب نرګرځي او پنیز امام ابي يوسف صاحب ارګرځي او کچره پور رسله ورسته د تیر دله د وخت نه به نرګرځي د دې ټوله قول مطابق. ومنهم من، و د میز د مشایخ زخه زنه هغه دي قال چې ویلی دي لا تجوز بالاتفاق، چې نه جایز کړي بالاتفاق، وهو صحیح، دا قول صحیح ده. وعن محمد، و د امام محمد صاحب نه یو روایت دغه یاد انه قال چې دو فرمایلی دي يجوز چراو دي. ولو تیمم وهو على شط نهر جار، دبل مساله شله د تبین وایو و حال داو چې دای په غوړه د جری ایبه نهر وهو لم يعلم، ودته پته نو بالماء ایبه سره دای د ایبه غوړه څنګه دا خود ته د نهر پته نشته، دا د وطن د بل وطن سړای دا چې دغه شه نهر دا. فهو على الخلاف الذي ذكرناه، فصدق یا په ایک خلاف باندې دو چې هغه میر ذکر کړ. ولو کفر عن اليمين بالصوم، دا اس بلا مسله شله. ولو کفر کچره کفرای ادا کړه
عن الیمین د قسمنا بالصوم په رجه سره وفي ملکه رقبتن او ثياب او طعام و په ملک د دشه غلام یاشته دا یا کپڑے یاشته دي یا طعام یاشته دا طعام منه خروب یعنی غلا ونسیه پس د ویر کړل دا شاینا چې ته د غلام ملک یا تو سره شډره کپڑے یادي او شډره غلا یادو سره فنسیه بدنا ویراشلا پس صحیح پس صحیح خبره دادو انه لا يجوز چې نه جایز کړي دا داسې خبره ده چې سیک قسم کو چې قسم دی زوی داسې کوم ایسی کا هغه چار وکړلا او به خو قسم پیرا ک او کا هغه چار یو نکړلا د قسم پیرا نک دای خانس اس چې خانس اس په دای کفاره پر کوي کفاره د قسم شه دا ترتیب دا چې اول به غلامه زو دای ونن سبو واخ خو غلامون نشتا د کشره مالدار او بیا و کپڑے ورکای مسکینوں نے تا وہ خرو کو ورکای تو غام کبه چیرې غریب و دغه واسیانو بیا رجه لري درې ورجه از دغه عبارت څخه دا مسله ذکر شلا چې دغه سړی د قسم کفاره رجه سره پرېکړه درې رجه یو نیول د قسم د پره او د په ملکیت څخه غلام یا کپڑے یا د کپڑے د کون یو مثلا یا خوراک یو شډر و سره غلې یا شډر و خستی وي جدنا د درې تر شای نه ویروي صحیح دادو چې دا کفاره نه جایز کیږي عند ابي يوسف و عند ابي حنيفه دا پنځ امام ابي يوسف صاحب او پنځ امام ابي حنيفه صاحب و عند محمد يجوز او پنځ امام محمد صاحب جایز کیږي دا کفاره امام محمد صاحب فرمایي چې دا رجول کفاره یې صحیح دو چانه راځنه ویروي و شیخان فرمایي چې نه جایز کیږي امام ابو حنیفه صاحب د دوړې استوزو نو امام ابو حنیفه صاحب هغه شیخ ته د ټوله ٹھیک شلا و امام ابي یوسف صاحب ا د امام ابي حنیفه صاحب شاګرد و د امام محمد صاحب استوزو و امام محمد صاحب د دوړې شاګرد اس امام ابي یوسف صاحب و امام ابو حنیفه صاحب چې ذکر شي بدغه د طبيعي شیخین چې امام ابو حنیفه صاحب و امام محمد صاحب ذکر شي دغه طبيعي طرفین یوستر و یو وړي کا و چې امام ابي یوسف صاحب و امام محمد صاحب ذکر شي دواړي وړي کی دغه تا یورون یا صاحبین و یستحب و مستحب له د قرآن اخر الصلاه چې دای ورسته کول مینز الى اخر الوقت اخري وخت اذا كان يرجو هر کله چې دای اله لري وجود الماء فيه د موجود دله دی به واخشه ثم لا يفرط في التأخر بیا چې یدل یې المینز پسټ کو به دا ډېر زیاتای نه کوي پسټ کول شي حتی لا تقع الصلاه فی وقت مکروه تر دې چې پرې نو زی المینز د په مکروه واخشه یعنی سیک چې دی به اله لري چې یو مندې شي زو او داس پوک بیا دا ته بینه ته بیډه نه کوي ودا المینز دای پسټ کو او دمر ډیر دی نه پسټ کوي چې المینز یې مکروه وخت لور شي لکه مزدیګار ټیم چې ودنه میر زیړ شي او المینز مکروه شي مکروه ټیم ته نه بیل ولو تیمم قبل دخول الوقت جاز عندنا ولو تیمم او کتبین یو قبل دخول الوقت مقصد داخله دله د وخت نه جاز عندنا جایز دی پنځ زمیجا ولو کان مغه ماء وکوي د سرا یب ولکن يخاف على نفسه لیکن دای ډره د خپل ځون او دابته لیا په سواری خپل العطش د تندنه يجوز له تیمم جائز کېږي د لپاره تبین دغه برات څخه د مسالې د ذکر شله یو د ذکر شله چې د اذان نمخشه وخت داخل شو نه د یول منځ د زړه نه تبین وایي از د مش په مذهب څخه دا غیاره ودو دوامه مسله دا ذکر شله چې ایبو خود د سره شتا خدای په لیګا دا ابدین لره دا دای ډریږي چې کا دای بو ز او داس پوکو بیا کا زت تراشنه به تشای شي بیا کا د زنوار مې تراشه بیا زنوار تشای شي بیا د وجنه د پرات بین راو دا والمحبوس و قیدی فی السجن په جیل شه اذا منغا عن الطهارت بالماء هر کله چې دای منع شو د پوکینا په یبه سره یصلی بالتیمم لمیز وکای دای په تبین سره و یعید ما صلی و ارغزای و هغه منځنه چې د کړی دي عند ابي حنیفه او محمدن
په نزد د طرفین. وقال ابو یوسف او فرمایلی د ابو یوسف صاحب لا یعیدو جنور ګرځي. دا مسله ذکر شلا چې په جیل شه قیدی ده اس تبلینا خرابتی د جیل لیا چې فاسقون فجرون دي یې به په بند کړی دي دا د سده پورا اس د دې پورا په تبین سره د منځ کوله اجازه شته او چې کله دای د جیل نه ووزي بیا چې کیمل منځینه په تبین سره کړی ادب یرو ګرځي دغه طرفین فرمایي او ابي یوسف سے فرمایي جنان در ګرځي. والاسیر فی دار الحرب او قیدی سړی په دار حرب شه حرب یای جنگ ته دار یای وطن ته یعنی د کافر وطن چې مسلمان ورغلی وي مسلمان لشکار په ورکړاوي او کافر په وطن حمله کړی وي اس په دغه وطن چې مسلمان دا د کافر په لوس باندې دای قایدیش هغه باندې کوي تر اذا منغا عن الوضوء والصلاه هر کله چې دای منې کړای شو د او دوسنه او د منځنه کافر دي کنه خپل میز او داسنه پیژنې میز او دوسنه دای منې کو یتیممو دای اذا تبینو وای و یصلی بالایماء والمنز د کای په اشاره سره ثم یعیدو ما صلی بیا چې کله دای خلاص شي خدای مهربان شي خپل وطن ته راشي بیا یعیدو اور وګرځي ما هغه مدینه صلی چې د کړی دی